سبزیان وي او بګارونه ورته شوي وي، نو څومره مزیدار به وي. بس دا قوم هم د خوراک او اسکاک ډیر شوقین شوي وو. نتیجه یې څه وه چې خپل د ژوند اصل مقصد ته نه هیر شو. د بنی اسرائیل دا ټول تصویر موږ ته مخه ته اخودل شي چې موږ د دې په رڼا کې خپل ځان ته وګورو چې چېرته د دنیا ژوند د خوراک اسکاک خواهش د جبې مزه موږ د خپل مقصد نه خو نه لري کړي. موږ اکثر وایو چې د دین لپاره موږ سره وخت نشته. زموږ منځونه ځکه مختصر وي چې موږ ځان ډیر مصروف کړو. موږ دومره مشغول یو چې د دین د کار لپاره موږ اوسګار نه یو. خو موږ چې دا سوچ وکړو چې دا شغل د کم څه دی، نه اوسګارتیا په څه وجه ده. زموږ د ژوند، زموږ د ورځې، زموږ د سوچ او د صلاحیتونو یو لوی حصہ په کم کار کې استعمالېږي. موږ رښتیا آخرت ته خپل منزل وایو یا صرف خوړل اسکلو له په دې دنیا کې ژوند دیو. کله چې یو وخت هم خوراک کې کمی وشي نو موږ نه دا ډوهیږي نه. نو موسی علی السلام وویل آیا تاسو د یو بهتر سیس په ځای د ادنا درجه سیس اغشتل غواړئ؟ خدا تاسو مرزي دنیا غواړئ، خوراک اسکاک غواړئ، نو د یو خار آبادی ته لاړ شئ. تاسو چې څه غواړئ الته به درته ملو شي. اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغه باندې د ذلت او د خواري، د محتاجي او د بدحالي ژوند راغی او د الله په غضب کې گیر شو. دا نتیجه و د دې خبره چې هغه د الله د آیتونو سره کفر وکړو او پیغمبرانو په ناحقه قتلول شروع کړل. دا د هغه د نافرمانه د کارونو او د هغه د دې خبرې نتیجه و چې د شریعت د حدودو نه بهر وتل کیږي. هم داسې چې د هر ورانی شورو د ورکوټ سیس نه کیږي او بیا رو رو هغه داسې حد پورې زیات شي چې انسان د پیغمبرانو په شان هستیانه مړکول نه هم نه رستو کیږي. ځکه چې د حق او باطل په منځ کې فرق ختم شي، انسان د نن نه به حص شي. الله تعالی يهود له د دنیا په ټولو قومونو باندې فضیلت ورکړي وو او هغه خپل خاص کار له خوښ کړي وو. د الله تعالی خاص کار څه دی چې دین باندې په خپل هم عمل وکړي او نور ته هم ورسوي. ما تاسو خوښ کړی یې، تاسو له کتاب درکړی دی، ټول دنیا ته دا ورسوي او دې له ډیره قرباني پکاروي. او وی باندې الله تعالی د ډیرو نعمتونو باران وکړو. دا وی ډیر کسرونه معاف کړو چې کدوې ځان را سنبال کی او دا کارو کی. خو بیا چې هغه دا ثابت کړه چې هغه کې هیڅ خېګړه نشته، نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې غلو او یو نوې امت یې راوچت کړو او اوس دا ذمہواری په هغه واچوله. اوس الله تعالی موږ منتخب کړو چې تاسو دا کتاب ځان له واخلي او دنیا ته هم ورسوي. خو نن زموږ روش او تګ هم د بنی اسرائیل نه بدل نخکاری. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینو کوي کله نبی عربي منلو والا دي یعنی حضور صلی الله علیه وسلم منلو والا، او که يهوديان دي حضرت موسی علیه السلام منلو والا، والنصارى که عیسایان دي یعنی عیسی علیه السلام منلو والا، والصابئین د یو قول مطابق حضرت یحیی علیه السلام منلو والا. چا چې هم په الله او په ورځ آخرت ایمان وروړو او نیک عمل وکړو نو داغه بدله د خپل رب سره ده او داغه لپاره د هیڅ یری او غم موقع نشته. دلته اصل کې د ایمان تفصیل نه خو لیکيږي چې په څه باندې نجات حاصلېږي. دلته دا ویل کېږي چې محض په یو ډله کې شامل شي نو هغه به د نجات وجه نه جوړيږي. لکه چې نصارا یو ډله ده، صابی او يهود دوه نور ډلې دي او دغه شان مسلمانان هم یو جماعت دي چې ترسو عمل او ایمان یو ځای نه وي نو تاسو ډله تاسو د نجات ضمانت نشي کېدی. مثلا که تاسو یو سکول ته لاړ شئ او الته کلاس کې کېنئ خو د هغه وړو پشان یا طالب علم پشان کار نه کوي چې کم هغه کوي، نو که تاسو الته ټول کال هم کېنئ نو په تش کې نستو تاسو ته د پاس کېدو سند یا ډیګري نشي درکړی کېدی، ځکه چې تاسو هغه کار نه دی کړی چې کم هغه ماشومان ټول کال کړی دی. بالکل دا وسی کومه مسلمان کورنۍ کې پیدا شوی یو خو چې ترسو پوری زموږ عمل دی یو مسلمان پشان نه وي نو زموږ دا مسلمان کړه پیدا کېدل زموږ د نجات ذریعہ نشي کېدی. د دې لپاره خو شرط دا دی چې ایمان سره سره نیک عمل هم وي، بیا د هغه اجر به د هغه رب سره وي. اجر مزدوري لپاره ملاويږي کنه، خو کم مزدور چې مزدوري نه کوي نو هغه له بعد څه اجر ملاو شي. او هم تاسو خلکو ته به نه سیروي نه بغمګین وي، دوی به د یری او غم نه بېنیاز وي. بیا وګورئ چې دین اصل فائدہ څه ده، انسان له د یری او غم نه نجات ورکړي. بیا کوي هغه وخت کله چې موږ د تور غر تاسو یعنی بنی اسرائیل د پاسه نیولې وو او تاسو نوم چې وعده غشتلې و او دام درته ویلي و چې کم کتاب موږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او کم حکمونه او هدایات چې پدې کې دي هغه یاد کړئ. بیا د دوی د موقع په یادولو سره خپل ځان ته وګورئ چې هم دا حکم موږ له هم دی چې کم کتاب درکړی کیږي هغه ونیسئ، د دې نه جدا ژوند مته روي او چې پدې کې څه لیکل دي په هغه عمل کوئ. په دې ذریعہ دا توقع کې دي شي چې تاسو د پرهیزګارۍ په لار روان شئ. خو د دې نه وروسته تاسو د خپل وعده نه واپس شئ. د دې باوجود د الله فضل او د رحمت په تاسو باندې وو غني تاسو په خوا ته باشوي وي. یعنی الله تعالی بیا هم چې په دنیا کې د ژوند کم وخت لیکلی وو هغه موقع ورکړه، هغه ازادي ورکړه. څنګه چې نن موږ مسلمانانو ته ازادي ده چې موږ هغه شان وخت نه تیرو کوم چې الله تعالی موږ نه خپل کتاب کې غواړي. خو بیا هم دا د الله تعالی موږ باندې مهرباني ده چې هغه موږ له مهلت راکړي چې کې دې شي چې موږ څه وخت راوښ شو، کې دې شي چې موږ هغه کول شروع کو
کم چې هغه موږ نه غواړي. بیا تاسو ته د خپل قوم د هغه خلکو کیسه خو معلومه ده کنه چې د سبت قانون مات کړي وو. موږ هغه ته وویل چې شادوغان شي او په دې حالت کې اوسېږي چې په تاسو باندې د هر طرف نه لعنت وي. دغه شان موږ د هغه انجام د هغه زمانه د خلکو لپاره او د رستنو راتلو والا نسل لپاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدو والا خلکو لپاره یو نصيحت پرې خو دو. بیا هغه واقعیا یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یو غوا ذبح کړئ. د مصر خلکو وویل چې د غوا عبادت کولو نو چې دا د کتاب لرلو والا قوم د هغه سره اوسېده نو هم د هغه عادتونه واغشته او غوا سره مینه شو. د غوا عزت به کولو نو الله تعالی د هغه نه د شرک او د غلط خیال وستو لپاره هغه ته سوویلې غوا حلال کړي. هغه ویل چې آیت زموږ سره ټوکې کوي څنګه چې نن هم چې مسلمانانو ته بعض وخت د دین طرف ته راتلو سوکوي نو هغه سوي موږ سره تاسو ټوکې کوي دا زه کوم دا موږ وکړو. موسی علی السلام ویل چې زه د خدای نه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکم. یعنی د یو پیغمبر شان دا نشي کېدی چې د خپل ځان د طرف نه څه خبرې وکړي. هغه ویل چې ډیره ښه ده خپل رب ته درخواست وکړه. دوی دا خبره او حکم منل نه غوښتل نو اوس ووري د هغوی چلول او بحثونه چې هغه موږ ته د دې غوا تفصیل وکړي. موسی علی السلام وویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غوا وي چې نه بوډا وي او نه بچا وي بلکې درمیانه عمر والا دی. کم حکم چې درته کیږي هغه ومني. هغه بیا ویل چې د خپل رب نه دا تاسو هم وکړه چې د هغه رنگ بسنګ وي. موسی علی السلام وویل الله فرمای چې دا غوا د زیړ رنگ پکار ده چې رنگ داسې شوخ وي چې د کوتو والو په زړه خوشاليږي. هغه بیا ویل چې د خپل رب نه صفه تاسو وکړه چې کم قسم غوا پکار ده. موږ د دې په پیدا کولو کې حیران شوي یو. موږ ته پته نشته چې هغه څنګه غوا ده. کله الله خوښ شي نو موږ ته به د دې پته ولګي. حکم منلو ته تیار نه وو ځکه د یو نه بل او د بل نه بیا بل نوې سوال بهسونه او جدبازیانه. موسی علی السلام جواب ورکړو الله وی چې هغه داسې غوا ده چې کار خدمت نه اغشتل کیږي نظمکه اړې او نه اوبر وباسي صحیح سالمه او بے داغه ده. په دې باندې هغه چې کړي چې او اوس ټیک پته اوخوله بیا هغه هغه وکړه غني نو هغه خدا سره نه معلومېدل چې دای کړي وي. خبره ده چې د الله تعالی دین ډیر آسان او ساده دی. موږ له څه حکم دی چې څه خبره مخه تراشي باغې دې عمل وکړو خو عموما موږ داسې کولو په ځای رنگ ته پوسونه کو د خبرې بیخ وباسو او چې څومره ته پوسونه کو هغه عمر دین درونکو ځان ته ګران کو او بیا به عمل نکو او د دین نه بهر شو. د دې لپاره دین باندې ډیر بحث مباحثه او چړول ډیر اختلافات پیدا کوي او د اصل رونه ته انسان بعض وخت ډیر لري شي. د دې لپاره د بنی اسرائیل دغه عمل نه سبق زده کول پکار دي او دغه طریقې نه ځان ساتل پکار دي. بیا هغه غزه وکړه غنینو هغه خدا سره نه معلومېدل چې دای کړي وي. او هغه واقعیا تاسو ته یاد ده کله چې تاسو یو سړی مړ کړی وو او بیا دغه په باره کې جګړه کولې او په یو بلم د قتل الزام لګولو او الله دا فیصله کړې و چې تاسو اوسه پټوي هغه به الله ښکار کوي. په هغه وخت مونږه حکم وکړو چې د دې غوا په یوه حصہ باندې مړ ووهي. یعنی چې د کومه غوا په حلالولو تاسو یریدئ چې قیامت براشي هم د هغه د وجنه به اوس یو مقتول یو مړ چې هغه بچوندې کی. وګورئ دا سه الله مړ ژوند کوي. یو بل دا سبق خیل هم وو چې د آخرت په حق کې د دوی چې کوم یقین په شک کې پریوته وو چې مرګ نه پس ژوندې پاسې دل دی او کنه نو فرمایلی شو چې ګوري څنګه چې الله تعالی یو مړ غوا په ذریعہ گزار ورکول باندې ژوندې کړو دغه سبا الله تعالی د قیامت په ورځ هم مړ ژوندې کوي. هغه له هیڅ ګرانه نه ده او تاسو د خپل نه خې د دې لپاره خې چې تاسو پوه شئ. خو اخر دا چې د داسې نه خو لیدلو نه رسته هم تاسو زړونه سخت شو د کانو په شان سخت شو بلکې په سختۍ کې د اغې نه هم زیات سخت ځکه چې په کانو کې بعضې داسې هم دي چې د اغې نه چشمې بهیږي بعضې داسې دي چې چوي او د اغې نه اوبه راوځي او بعضې د خدای د یاري نه هم راپریوځي. الله تاسو د کارونو نه خبره نه دی. یعنی چې یو بنده حقیقت وویني رښتیا وویني حقیقت ورته حاصل شي او بیا هم نه مني نو د هغه زړه د کاني نه هم زیات سخت وي. حالکه تاسو ګوري چې کله اگر باندې څه زمکه راوخويږي نو غټ کاني خپل ځای پریږدي د کانو لاندې اوبوي چې کاني ورله ځای ورکی یا کاني مات شي نو لاندې نه د اوبو چشمې راوځي او کله کله خو ډیر زیات اوبه راوځي. خو د کم انسان زړه چې حق ته نرم نشي حق نسترګې پټي کی او قبر نه پریږدي دغه هیڅ علاج نشته. دې لمونږ ګورو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سخت زړه یعنی څنګه دلانه امان غوښته دي. تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا تكثروا الكلام بغیر ذکر الله. د الله تعالی د ذکر نه سوا ډیر خبرې مکوئ. ولی ځکه چې د الله تعالی د کلام نه بغیر د کلام زیاتې د زړونو د سختۍ باعث شي او الله تعالی د په انسانانو کې ټولو کې لري هغه کس دی چې زړه سخت وي. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څلور سيزونه د بدقسمتۍ نه خدي د سترګو اودریدل یعنی چې اوخ کې نه روزي خصاء القلب د زړه سختي طول الامل لوی امیدونه لرل والهرس له دنیا د دنیا لالچ کول د دنیا هرس کول دا هغه څلور سيزونه دي چې چا کې وي نو بیا ورته هدایت نشي ملاوي دي او دا ولی انسان کې پیدا کیږي د دنیا د ډېر مینې د وجنه د آخرت د هیرولو د وجنه که انسان مرګ او د مرګ نه پس راتلو والا واقعیت ذهن کې ساتي نزړې نور ډربيږي. افتت معون ان يؤمنوا لكم اوس مسلمانانو ته ویل شي چې اے مسلمانانو اوس هم تاسو د دې خلکو نه دا امید لري چې دوی په تاسو په وینا باندې ایمان وروړي
داسې سخت زړه او د کاڼي زړه والا خلک چې په هغوی هیڅ خبره اثر نه کوي، هغوی به ستاسو نبی ومني، دا کتاب به ومني. حالانکه په دوی کې د یوې ډلې طریقه دا پاتې شوې ده چې د الله کلام یې واورېدو او بیا یې سره د پوهې قصدن په هغې کې بدلون راوستو. اصل خبره دا ده چې انسان تحریف یا ټکي ولې بدلی را بدلی. د الله کلام د بدلولو کوشش کله کوي کله چې خپل ځان دې قبلولو ته سم نه ګڼي، او دا هم د یو سخت کلک زړه والا انسان کار دی. یوه خبره قبلولو لپاره په دې باندې پوهېدل هم ضروری دي، او د دې فکر او دلچسپي او مینه لرل هم. د یهودو دا حال وو چې هغوی په خپلو کتابونو کې تحریف وکړو او د خپلې خوښې زیاتې پکې وکړه. چې کوم څیزونه د خپلې طبع خلاف ولیدل، نو هلته یا خو داسې لفظونه واچول او یا یې داسې معنی بیان کړي چې کوم سره هغوی خپل ځان ته دین والا هم ویلی شول او د خپل خواهش او زړه په لحاظ پیچلېدې هم شو. څنګه چې علامه اقبال ویلي دي، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خبره دا ده چې که ډېره ریښه خبره هم وي، نو چې څوک منل نه غواړي، نو څه شوشه به پکې را پیدا کی. د انکار کولو لپاره به څه ناسه بهانه یا دلیل راوباسي، او د دې آخري صورت تحریف وي. نو د قرآن الوستلو والا، عزت کولو والا او بل ته خولو والا د همیشه په دې خبره نظر او خیال ساتي چې هغوی به ځان قرآن سره بدلی. قرآن کې به د خپل ځان لپاره تبدیلی نه کوي، ځکه چې همداسې نیت لرلو والا لار هېره کی. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. پر رسول الله باندې ایمان وروړلو والو خلکو سره چې ملاویږي، نو وایي چې مونږ هم هغه منو، مونږ هم ایمان وروړو. او کله چې په خپلو کې د یو بل سره په ځان لځای کې خبرې کوي، نو وایي چې بیوقوفان شوي خو نه یې، تاسو دې خلکو ته هغه خبرې ښایي چې الله تاسو ته ښوولې دي، او چې سبا له ستاسو خلاف ستاسو د رب په دربار کې د دلیل په تور پیش کی. او ولې دوی ته معلومه نه ده چې الله د هغه ټولو خبرو نه خبر دی کوم چې دوی پټي او کوم چې دوی ښکار کوي. په دوی کې یو بل ډله د امیانو ده، عربی ژبه کې مور ته وایي هغه کس چې څوک سکول ته نه تللی او علم د استاد او مدرسې نه زده کړي، بلکې مور ورته عقل او خبرې اترې زده کړې وي، او دغه د علم ټوله سرمایه مور وي. بنی اسرائیلو کې دوه طبقې وي، یو علما او بل عوام. علما په خپل کتاب لستو او نور ته به هم خولو، خو عوام د کتاب لستو والا نه وو، نه ورسره د دین علم وو. نو د داسې خلکو اوس خبره کیږي، مخکې د علماو خبره وشوه چې هغوی په کتاب کې د خپل خواهشاتو په لحاظ سره تبدیلیان وکړي، او د عوام څه حال وو؟ د عوام دا حال وو چې په کتاب خو پوهیږي نه، بس په خپل بے بنیادو امیدونو او ارزوګانو پسې روان دي، او صرف په مهمونو ګمانونو باندې ژوند تیری. نو هلاکت او تباہی د هغه خلکو لپاره چې په خپل لاسونو باندې د شریعت کتاب لیکي، بیا خلکو ته وایي چې دا د الله د طرف نه راغلی دی، د پاره د دې چې په بدله کې سلګه شان فائدہ حاصل کړي. اصل کې د يهودو دا طریقه و. ابن عباس روایت کوي امانی نو مطلب دلته هغه د دروغو کیسې دي چې يهودو د خپل دین په باره کې جوړ کړي وي او په عام خلکو کې خخوري شوی وي. هغه خلکو ته داسې کیسې اورولې وي او د عذاب نه د بچ کېدو داسې ارزانه او اسانه نسخه خېلې وي چې خلک به ډیر خوشاله وو. یعنی حق او رښتیا خبرې به نه کولې، بلکې د خپل مشرانو داسې کیسې به اورولې چې د کم په جادو کې هغه د اصل خبرې نه لري شوی وو، او دا یقین لرلو چې کله چا مشر علمن اونسي، نو هغه سره به دوی ته هم نجات ملو شي. د قران عزت کول، لستل او په دې عمل څه د پاره د سختي او خورای ته ساجت دي. نو بیا دلته الله تعالی دوی لپاره د ډېر سخت سزا خبره کوي. د هغه د خپل لاسونو د لیکل هم د هغه لپاره د تباہی سامان دي، او د هغه د ګټه هم د هغه لپاره د هلاکت سبب دي. هغه وایي چې د دوزخ اور به موږ سره اډولګی نه، ولی هغه وی نحنو ابناء الله واحباؤه، موږ د الله تعالی زامن یو، دغه خواږیو، دغه خوښیو، دا اور موږ لپاره نه دي. او نن سبا موږ هم دا خیال کوو چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم امت نه یو، موږ چې څه هم کوو رسول پاک صلی الله علیه وسلم به موږ خلاص کی، دا اور موږ لپاره نه دي. او کله کې نو د یوسف ورځو سزا به وي. نو وی دي د دوی نه تاسو کا چې آیا تاسو د الله نه صدا سي وعده غشتلې ده چې هغه د هغه خلاف ورزي نشي کولی، یا خبره ده چې تاسو په الله باندې داسې خبره کوي چې د هغه په اړه کې تاسو ته دا پته نشته چې الله د هغه زما غشتلې ده. اخر په تاسو به د دوزخ اور ونه لګي. هر څوک چې بدی وکي بلا من کسب سیئه، هر څوک چې بدی وکي او په غلطو کارونو کې غیر پاتې شي، احاطت به خطیئته، د غلط عمل نه روزینه خپل غلط کار کې انختی دي او هم دې کې ورلمر راشي، فاولئک اصحاب النار، هم داخله د دوزخ مرګري دي، هم فيها خالدون، او وي په دې کې همیشه اوسېږي. صرف د کتاب منل، صرف د آخرت منل کافی نه دي چې ترسو پوري عمل د دې مطابق نه وي. او کم خلک چې ایمان وروړي او نیک عملونه وکړي هغه جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسېږي. یاد کړئ د اسرائیل د اولاد نه مونږ په خوا دا غشتلې و، و اذ اخذنا میثاق بني اسرائیل، د سیسیز وعده لا تعبدون الا الله، چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوئ، وبالوالدین احسانا، د مور پلار، وذل قربا، د رشتہ دارانو، والیتاما والمساکین، یتیمانو او مسکینانو سره ښه سلوک کوئ، وقولوا للناس حسنا، د خلکو سره ښه خبرې کوئ. یعنی ښه خبره تاسو خپل دوستانو او خپلوانو لنه، تاسو د خپل مذهب خلکو لنه، للناس ټول انسانیت لپاره. واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، مونږ قایموي، زکات ورکوي. خصوص شو په خوا ده وکړه او بیا ثم تولیتم، تاسو مخ واوړلو، الا قليلا منکم، سوای د ډیرو لږو تنانو نه، وانتم موردون، او تاسو هم مخ اړول والای.
اعراض کولو والا، یعنی چې الله تعالی سره کړي وعده ماتي کله چې زړه غواړي. بیا لکشان رایات کوي موږ تاسو نه مضبوطه وعده غشتلې و چې په خپل کې د یو بل وینه متو یوي او ما یو بل د خپل کورونو نه وباسي. تاسو د دې اقرار کړی وو، په دې باندې تاسو په خپل گواهان یې. خو نن هم تاسو یې چې خپل رونه وجني، د خپل رورولي څخه خلک د خپل کورونو نه بیکوره کوي، په ظلم او زیاتی سره د هغوی خلاف د یو بل مرګرتیا کوي. او کله چې هغوی په جنگ کې ونیول شي او تاسو له راوستل شي، نو د هغوی د آزادولو لپاره فدیه اخلي او ورکوي، حالکه هغوی د خپل کورونو نه وستل د سر نه په تاسو باندې حرام وو. نو آیا تاسو د کتاب په یوه حصہ ایمان وروړي او د بلې حصے سره کفر کوي؟ نو په تاسو کې چې کم خلک داسې کار وکړي، دا هغوی سزا د دینه بغیر بل څه ده چې په دنیا کې خوار او ذلیل پاتې شي او په آخرت کې سخت عذاب ته ولېږل شي. الله د هغه کارونو نه خبر نه دی چې کم تاسو کوي. الله تعالی د يهودو نه سلور وعده اغشتلې وي چې هغوی به یو بل قتل کوي نه، د یو بل وینه بنتوي، یو بل به د خپل وطن نه وباسي، خپل وطن باندې به نه بندي، په ظلم او زیاتی کولو کې به د یو بل امداد نه کوي، فدیه به د قیدیانو خلاصولو لور کوي. خو دې خلکو چې کم قبیلو سره خپل سیاسي روغواله جوړ کړي وو، دغه په خیال ډومبنه درې خبره خو بالکل هېر کړي وي. یو بل مړکول او زیاتی کول ورته د واده خلاف نه ښکارېدو. خو چې کله به د دوی د خپل مذهب کسان ونیول شو دشمنانو د لاسه، نو بیا به چنده جمع کړه او دوی به راخلاص کړه او ویل به چې موږ خپل دین باندې عمل کوو. دی باندې الله تعالی فرمای چې دین باندې عمل تجدا نه دی، چې کوم خبر تاسو په فائدہ کې وي او تاسو زړه ته خخ کاری هغه د تاسو وکي او نور دې پرېږدي. دا څه خلک په دنیا او آخرت کې خوريږي. افتؤمنون ببعض الكتاب، ولې تاسو د کتاب صرف صحیح سمني؟ کوم نن د دې آیت پر اړه کې خپل عمل ته وګورو نو زموږ هم دا حال دی. د قران پاک هغه آیتونه مونږ واخلو چې پکې زموږ دنیوي نقصان نه وي او عمل پیراته آسان وي. خو چې کوم خبره زموږ د مرزه خلاف وي او عمل کپې وکړو نو فائدې به پکې کم شي، هغه مونږ په ځای پریږدو. نو چې کوم داسې حال شي چې د الله په کتاب کې واخلو پرېږده دا او قدمه کوي، نو الله تعالی دوی ته دا سزا اوري چې دا خلکو له دنیا کې بدنامي او رسوا کېدل دي. نن مونږ خلک په دې پریشان کېږو کنه چې مسلمان امت په دنیا کې رسوا کیږي. نن زموږ دا حال ولې دی؟ خو مونږ اصل مرسته خیال نه کوو. الله تعالی ویل دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی هم تاسو به بره یې که تاسو ایمان جوړو والا یې، که تاسو رښتینی یې. خو مونږ سره رښتین ولي او خیله مونږ سره ایمان او خیلو تؤمنون ببعض الكتاب، د کتاب سه حصہ اومنله، خپل ذاتی ژوند کې ستور طریقې د کتاب نه نقل کړي. خو چې کله معاملې بل سره د معاملې شو نو هغه وخت مونږ هر څه هیر کړ. نن تاسو وګورئ زموږ ذاتی او اجتماعي ژوند کې داسې ډېر ښکار دي چې هر چا ځان له د خپل خوخي د خپل مرزه د دین یو نقشه جوړ کړی ده او دین نه د خپل فائدې سيزونه غونډولو نه پس باقي خبرې د دین یې نه غړي. په دې نورو خبرو اعتراض یا اعتراض نه پس خپل دلیل ته ګوري او ځان له تسلی ورکړي. خو یاد لري زموږ دا رویه دا عمل الله تعالی نه راضي کوي. هغه د چانه دوکه نه خوري، هغه زموږ د زړونو خبرې پیژني. موږ چې څه هم کوو داغه په نظر کې دي. هم دې لپاره موږ د دې خلکو ته نه الله تعالی ته دې رښتینی شو او ضرورت دا دی چې خلکو نه الله تعالی نه دی یریږو او هم دې ته تقوا وي او هم داسې انسان په نیغه لار بوزي. وی فرمای چې کوم داسې کوي چې څه سيزونه مني او څه نه مني، دوی له په دنیا کې بې عزتي ده او د قیامت په ورځ به ډیر زیات سخت عذاب ته ورمخامخ کیږي. د دنیا وخت به تیر شي خو آخرت کې به څه کیږي؟ کومه د خپل دې عمل نه راونه ګرځیدو. الله دا هغه کارونه نه خبر نه دی کوم چې تاسو کوي. دا هغه خلک دي چې آخرت خرڅ کړي دي او د دنیا ژوند یې اغشتل دي. نو به د دوی په سزا کې څه کمی وکړي شي او نه به دوی ته امداد ورسېدي شي. موږ موسی عليه السلام له کتاب ورکړو، داغه نرستم پر لپسې رسولان الیګل او په اخر کې عیسی عليه السلام د مریم زوی د روخانه نه خو سره الیګلو او په پاک روح سره داغه مدد وکړو. نو دا تاسو څه طریقه ده چې کله هم یو رسول تاسو د نفس د خواهشاتو خلاف یو سیس تاسو ته وروړي دي، نو د هغه په مقابله کې سرکشي کړې ده، سم دروغ وګڼل او سم اوجل. وی زموږ ژوند محفوظ دي نه، بلکې اصل خبره دا ده چې د دوی د کفر په وجه په دوی باندې د الله لعنت دی. دغه وجه ده چې دوی لږ ایمان وروړي او اوس چې کوم کتاب د الله د طرف نه دوی ته راغلی دی دا غي سره د دوی څه سلوک دی سره د دې چې هغه دغه کتاب تصدیق کوي کوم چې د دوی سره د مخکې نه موجود وو. یعنی چې دا کتاب څه نه دی، دا د لومبني راغلي کتابونو تصدیق کولو والا دی او د دې کتاب منلو والا تاسو دشمنان نه دي، تاسو خیر غواړي. په کتابونو کې چې کوم تحریفونه تاسو کړی دي هغه دا بیا واپس راوستو لپاره راغلي دي، ځکه د دې کتاب په انکار به تاسو ته هیڅ فائدہ نه وي. سره د دې چې د دې کتاب دراتلو نه مخکې بدوی په خپل د کافرانو په مقابله کې د فتح او د امداد دعاګانې غوښتلې. یعنی تورات چې د الله تعالی کوم کتاب په يهودو باندې نازل شوی وو هغه په دې کې رورو عدل بدل وکړو او دین لري شو او دا دین یا مذهب بس خالد خپل لوی د لپاره اهم ګڼلو او بیا چې څومره انبیا راغلل هغه هم دا تعلیم ورکولو چې خپل دین بیا راځوندې کوي، بیا نه وکي او لومبنه هېر کړي خبره را یاد کوي. خو هغه څوکړل هر نوې نبی سره د زیاتی معاملې وکړه او چې څوک داسې کوي هغه باندې د الله تعالی لعنت دی، ولعنت الله علی الکافرین. بیس مشتر به انفسهم، د الله لعنت دی په دې انکار کولو والو باندې
دا څومره خرابه ذریعہ ده چې دوی په ځان له تسلی راولي چې کوم هدایت الله نازل کړی دی دا غي د منلو نه صرف د دې ضد په وجه انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحي او رسالت د خپل خوخه په بنده باندې راولېګلو نو دوی اوس د یو غضب مستحق شوی دي د پاسه د بل غضب او د داسې کافرانو لپاره سخت د ذلت سزا مقرر ده الله تعالی د دوی نه ناراضه ولی شو او په دوی باندې یو بل پسې غضب او عذاب ولی راغلو ځکه چې دوی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره ضد کولو حسد ورسره کولو د قران پاک انکار وکړو ولی ځکه چې دوی ته یو دا احساس وو چې دوی په حق دي او چې دوی اړومبني مسلمانان دي او دوی ته بنوي نبی سوخي دا وی دا چې دوی ځان پریشا غړلو او دا چې د نبی خبره د منلو لایق نه دي نو دوی دا څه ولې کول د دې ضد اخکار ولې وو ځکه چې کچره دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي وي نو بیا به د هغه سرداری منله او خپل مشریبه نکله نو هم دا تکبر چې دی انسان د حق نه لری کوي ابلیس په انکار مجبور کړو بنی اسرائیل د خدای د خبرې نه لری کړل او هغه حق نه پیژندو او د داسې کافرانو لپاره سخت د ذلت سزا مقرر ده کله چې دوی ته وویل شي چې څه الله نازل کړی دی په هغه باندې ایمان وروړي نو دوی وایي مونږ خو صرف په هغه سیس باندې ایمان وروړو چې هغه په مونږه یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی دا غي نه علاوه چې سره غلي دي دا غي د منلو نه هغه انکار کوي نن هم تاسو وګورئ مسلمانانو کې د نن هم چې کوم مذهبي ډلې دي هر ډله بس خپل ځان په حق ګڼي او په ورکوټي مخالفه خبره باندې یو کلمه ویلو والا مسلمان ته بعضی وخت کافر وي هر ډله هر فرقه حق باندې بس خپل ځان ګڼي مسلمانان ځکه خواره واره دي او ځکه زموږ دین ترقی نه کوي د مسلمانانو د دنیا ترقی د دین ترقی سره تړلې شوی ده الله تعالی مونږ یو خاص مقصد له خوښ کړیو او یو خاص کار لري را لګلیو دنیا کې عزت به هم دغه مقصد په پوره کېدو باندې ملاويږي د دنیا د عزت لپاره هم د دې کتاب په لار اتلل ضروري دي حالکه هغه حق دي او د هغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کوم چې د هغه سره د مخکنه موجود وو ډیره خده دوی ته وایا کچره تاسو په هغه تعلیم باندې ایمان وي کوم چې تاسو ته راغلی وو نو د دین مخکم د الله هغه پیغمبران کوم چې په خپل په بنی اسرائیل کې پیدا شوی وو اول قتلول تاسو ته موسی علی السلام د څنګه روخانه نه خو سره راغی بیا هم تاسو داسې ظالمان وي چې د هغه د تلو سره د غوا د بچي عبادت شروع کړو بیا لږ شان هغه محکمه وعده را یاد کړي چې تورم تاسو د پاسه اوجت کړي وو او وادم درنه غشتلی وو موږ درته ویلی وو چې کوم هدایت موږ درلېګلې دي دا غي په سختۍ سره پابندي کوي او په وګونو یې ووري تاسو مشرانو وویل موږ ووریدل خو منوي نه او دا غوي د کفر د حال وو چې د هغه په ژوند کې د غوا د بچی مینه ناشته و یعنی چې د حق نه قبولولو بل وجه سوي د خپل رستنی رواج حالات او ماحول د اثر لاندې کېدل د نور څه سيزونو لوی پزړه کې کېنول د الله تعالی په ځای چې ترسو پورې انسان د دې سيزونو د اثر نه نوځي په ژوند کې ناس بوتان چې ترسو مات نه وي نو هدایت نشي مونتله چې بنی اسرائیل باندې الله تعالی کوی تور د یو چت په مثال راځوړند کو او وی فرمایل چې اونې سدا کتاب او واخله نو هغه وخت هغه په ظاهر دا واغشتو خو عمل په اونکړو وجه سبا پزړه کې د سخمینه ناشته و ځکه چې شرک کولو کنه ورته وایا کچری تاسو مؤمنان یې نو دا خو عجیب ایمان دی چې تاسو ته د داسې خرابو کارونو حکم درکړي دوی ته وایا کچری واقعي د الله په نس د آخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو د پاره وي نو بیا تاسو له پکار دي چې د مرګ ارزو وکړي کچری تاسو په خپل خیال کې ریشنی یې فتمنوا الموت بیا مرګ غواړي دنیا کې ولې ناشتي زر جنت تلاړ شي یعنی چې ټولو غلطو کارونو نه پس هم تاسو خپل ځان جنتی کړئ څنګه چې نن موږ هم چې سیاست کړی وي او کنه چې مرشي نو د جنتی نوم ورسره ولګو هم الله تعالی دې خبر دی چې څوک به جنت ته ځي او څوک به نه ځي یقین وکړئ چې دوی به هیڅ کله د دې ارزو اونکي په دې وجه چې دوی په خپل لاسونو کومه ګټه التزام ته لګلې ده هغه دوی د دې نه منې کوي چې الته تلو ارزو کی یعنی دوی چې کوم اعمال وړاندې لګلې دي دا غي ورته خپته ده الله ته دې ظالمانو د حال نه خبر دی ته به وویني چې دوی د ټولو خلکو نه زیات په ژوند مین دي تر دې پورې چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریصان دي د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کاله ژوند دی یعنی چې د دنیا د محبت لپاره دوی د ژوند ډیر هرس کوي بل طرف ته د مؤمن امین الله تعالی سره داسې وي چې داغه ژوند او مرګ دواړه الله تعالی د پاره وي او هم ځکه چې الله تعالی ته ژوند وغواړي نو چیرې هم نه رستو کیږي باقي څه خو لا معمولی دي تر دې پورې چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریصان دي د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کاله د ژوند دی حالکه دا اوږد عمر خو دوی د عذاب نه سلری نشي وړلې هر څنګه عملونه چې دوی کوي الله غویني دوی ته وایا چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی ساتي دا د بنی اسرائیل یو بل کار وو چې فرشتو سره به دښمنی لرله د بنی اسرائیل د یو بل عادت ذکر کړی شي هغه کوم فرشتو سره د دښمنی دوی وی چې جبرئیل علیه السلام به موږ له د عذاب خبرونه وروړل دوی باندې وخت تر وخت عذاب هم نازل شوی وو د دوی مخونه هم مسخ کړی شوی وو ظاهر ده چې پیغمبر له به هم فرشته د الله تعالی پیغام وروړي هغه خو یو پیغام وروړو والا دی خبره د الله تعالی وروړي په ځای د دې چې هغه دا کتل وی چې عذاب ولې راځي موږ د خپل ځان بدل کو هغه ځان نه بدلولو دا شوشي را پرې خو دا چې موږ د جبرئیل علیه السلام خبره نه منو هغه ولې د عذاب خبر وروړو هغه دا هم خیال کولو چې موږ قران ځکه نه منو چې دا جبرئیل علیه السلام وروړي دي اصول خدا پکار دی چې وروړو والا ته مګوري
دا وګورئ چې خبره څه ده. دی وایسه دوی ته وایي چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی ساتي هغه ته دا معلومه وي چې جبرئیل علیه السلام د الله په حکم سره دا قرآن صاحب زړه باندې نازل کړی دی چې د مخکینو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره د هدایت او د کامیابی زیری دی. کچره د جبرئیل علیه السلام سره د دوی د دښمنۍ دا وجوي نو ورته وایي چې څوک د الله او دغه د فرشتو او دغه د رسولانو او د جبرئیل علیه السلام او د میکائیل دشمنان دي الله دغه کافرانو دشمن دی. ولې چې فرشتي د الله تعالی اخوخه غستیان دي نو چې څوک د الله محبوب سره دشمنی ساتي هغه بیا په خپل د الله پاک محبوب کې دوه حق نه لري. موږ ته داسې آیتونه نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرولو والدي باغی باندې د عمل کولو نه هغه خلک انکار کوي چې هغه فاسقان دي. ولې همیشه داسې نه دي شوی چې کله هغه یو وعده کړی دا په هغه کې یوې ډلې ضرور هېر کړی دا حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې پرشیا سره د زړه ایمان نه دروړي او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره د داسې کتاب راغی چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کولو والا دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب اشاعت داسې وګرځولو لکه چې هغه یې ډو سپويږي نه او په هغه سيزونو پسې ورپسې شو چې شیطانانو به د سليمان عليه السلام د بچای په نوم پیش کولو. حالکه سليمان عليه السلام هیڅ چره کفر نه کړي. کفر خو هغه شیطانانو کولو چې خلکو ته به د جادو تعلیم خولو او هغه په هغه سیس پسې شوی وو چې بابل کې په دوه فرشتو هاروت او ماروت باندې نازل کړي شوی وو. یعنی الله تعالی د دوی د ازمایښت لپاره دوه فرشتي را لګلې وي څوک بچي په انساني شکل کې راتلي او جادو به زده کولو خلکو ته. حالکه هغه یعنی فرشتو چې بکله چاته د هغه تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا ویل چې ګوره مونږ صرف یو ازمایښ یو د کفر کې اخته نشي بیا به هم د خلکو دا غوینه هغه سیز د کول چې په هغه سره د سړي او دغه د خزې په منځ کې جدای راولي. یعنی بنی اسرائیل د جادو زده کولو ډیر شوق لرلو د الله تعالی کتاب خو هیر کړي وو په شای غرزولې وو. نن مونږ هم داسې قسم د وزګارتوب کارونه پسې شوی یو او د الله کتاب هم پرېخه دي او بیا دوی جادو سسیز لپاره کولو چې کورونه دی وران شي. یاد ساتئ یو کور د پوره معاشره بنیاد وي چې بنیاد ماتيږي نو ټول کور بجړه خوري. د یو کور ماتېدل د دوه تنانو په منځ کې تکلیف او مشکل نه بلکې دوه خاندانونو او ماشومان لپاره هم یو ډیر د سختۍ باعث شي. کم ماشومان چې داسې جذباتي مسلونه تیر شي نو ټول عمر دا ګران وخت نه هېریږي او اکثر رسو ژوند کې هم پوره ځان سمبالول نشي او خپل کارونه خو طریقې سره باز وخت سرته نشي رسوله. په اسلام کې کورنۍ ژوند ډیر اهم دی. د لپاره الله تعالی د خزې او خاوند حقوقونه جدا جدا خېل دي. هر ممکنه طریقې سره دوی په یو ځای اوسېدو او یو بل سره تړلو باندې پابند کړی دي او چې وړه خبره او لګو مخالفه حالات باندې دي یو بل سره نه وراني. خو دې خو د بنی اسرائیل خلکو ته وګوري چې کجادو یې کړو یا کول غختل نو څه لپاره چې د خزې او خاوند په منځ کې د جدای پریوزي چې ټوله معاشره د تباشي. یعنی د دوی سازش صرف د یو کور خلاف نه وو د ټوله معاشره خلاف وو ځکه چې د یو کور په ماتېدو په ټوله معاشره باندې اثر پریوزي او ورسره دا خبره هم یاد وي چې وما هم بدارین به من احد الا باذن الله. په جادو کې هیڅ طاقت نه وي که په دې باندې چاته نقصان رسی نو د الله تعالی په اجازه او حکم سره. او جادو څه سیس دی خبره ده چې څنګه جسم باندې مادي سيزونه اثر اچي څنګه چې کپاړو کې باندې سخت سیس ولګي نو خوږيږي که زموږ جسم سره هم داسې بل څه اوجنګيږي نو دې سره و تکلیف کیږي. هم دغه سي د انسان روح هم اثر اخلي څه سیس نه د بل قسمه کلام نه. تاسو ګوري چې خو کلام خو خبره د انسان زړه خوشحالي هم دغه شان بده خبره مثلا که څوک تاسو ته کنځلو کی یا څه بد درته وای یا څه د خفقان خبره تاسو ته وکي نو د دې به تاسو پرو اثر کیږي. نو جادو هم د څه کلماتو په ذریعہ کیږي صدا سي کلام وي چې عموما شیطانی خبرې وي او د شیطانانو نه پکې مدد اغشتل کیږي. ځکه چې دلته فرمایلی دي ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. دا جادو د کوم ځای نه شروع کیږي اصل اساس دي چیرته نه راغلو شیطانانو به دا انسانانو ته خولو او جادو څه دي کفر دی او خاص طور باندې داسې مقصد لپاره د دې استعمال چې یو کور په ماتيږي په معاشره اثر پریوزي دا د غینه هم زیات بد شي دی. یعنی چې دا قوم د بد نه د بد څخه ښکارو او دا هر څه ولیو شو ځکه چې د الله تعالی کتاب شاته غرزولو هیر کړو دینه غافل شو. وی فرمای خو سره د دې به هغه داسې سیز زده کولو چې په خپل به د هغه لپاره فائدہ ورکول والا نه بلکې نقصان ورکول والا وو او هغه ته دا معلومه و چې څوک د دې سیز خریدار شو نو د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ څه نشته. دا آیت له غور سره اوریدو او د لستو قابل دی چې څوک د جادو خریدار شي. خریدار څنګه وي خلک ډېر پیسې خرج کوي غټ رقمونه ضایع کوي او داسې سيزونه وروړي چې جادو ورسره کوي. نو چې څوک د دې سیز خریدار جوړیږي د جادو لین دین کوي د معاملو کې خپل مال لګي هغه د یاد ساتي چې هغه له آخرت کې هیڅ څه نشته دغه دین او ایمان ټول تباہ برباد شو. څومره خراب سامان وو چې داګه په بدله کې هغه خپل ځانونه خرج کړل. افسوس چې هغه ته معلوم وي دا بد انجام. حدیث کې هم راغلي دي چې کچا د جادو لګ یا ډیر سیز زده کړو الله تعالی سره دغه معاملې ختمه او صحابه کرام به تار یا کپڑے کې سپوکې او غټه ورکول جادو کې شمارل دې ته به جادو ویلې. د لپاره د جادو حقیقت او اصل په خیال سره معلومول غواړي که څه وخت یو مسله وي
یا یو ګران کار وي، نو انسان دې صلات حاجات سره الله تعالی ته اسرو کی، دا الله تعالی ذکر دیو کی، استغفار دیو کی، ان شاء الله مشکلات به آسان شي. دا څه کول پکار نه دي چې انسان د جادوګرانو پسې ګرځي، هغه نه د ټوټکې روړي او پدې کې د خپل مسلې حل روباسي، یا په حسد کې د چابل چاکور ماتول او ورانولو پسې شي، یا یو رشتہ موخته او هغه نشو نو موږ د ورپسې شو چې زموږ نشو نو د نور چا هم نشي. د ټولو کارونو کې هغه خلک تکل کوي چې د خپل آخرت ور سره څه فکر نه وي. د جادو موضوع باندې خبرې اترې کولو لپاره ډیر وخت پکار دی، اوس موقع نشته. که تاسو د دې په باره کې زیات خبرېدل غواړئ نو جادو حقیقت او علاج د نوم یو کیسټ اورېدئ شئ. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او کچره هغه ایمان او تقوا اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې د هغه کومه بدله ملاوي ده هغه د هغه لپاره ډیره بهتره و. افسوس چې هغه خبر وي د دې خان جامنه. یا ایها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب الیم. اے مؤمنانو راعنا مه وایي بلکې انظرنا وایي او خبره په توجه سره اوري. دا کافران خو د درناک عذاب مستحق دي. کوم خلکو چې د حق نه انکار کړي دي که هغه اهل کتاب دي او که مشرکان دي، او هیڅ کله دا نه خوښي چې تاسو د رب د طرف نه په تاسو باندې سسیز نازل شي. خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت لپاره خاص کوي او هغه د لوی فضل والا دی. موږ چې خپل کم آیتونه منسوخ کوو یا د خلکو نه هیرو نو د هغه په ځای د هغه نه بهتر یا کم نه کم د هغه په شان آیتونه وروړو. آیات معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري، ولې تاسو پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بچي د الله ده او داغه نه بغیر بل هیڅوک تاسو خبر اغشتو والا او تاسو مدد کول والا نشته. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او موږ ټول لا په خپل عقیده کې دا خبره شاملول پکار دي چې اصل مدد هم د الله تعالی وي، اصل لار خول او اصل حفاظت هم داغه د طرف نه وي. بیا مسلمانانو ته خطاب وکړي شو، آیا تاسو د خپل رسول نه هغه شان تاسو کول غواړي لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی علی السلام نشوي وو؟ حالکه چې د ایمان لار د کفر په لار باندې بدل کړه هغه د صحیح لارې نه بیلار شو. په اهل کتابو کې ډیر خلک دا غواړي چې په څه طریقه تاسو د ایمان نه کفر ته واپس واړی. که حق هغه ته ښکار شوی دی هم دلته موږ له خبرداري راکړي کیږي چې اهل کتاب به په دې کوشش کې اخته وي چې تاسو د دین نه واړی پټې هلي وکړي. ولې؟ ځکه چې د هغه په ځړ کې تاسو خلاف حسد او بدنیتی ده. خو د خپل نفس د حسد د وجنه هغه تاسو د پاره دا غواړي سره د دینه چې حق دوی ته صفاح کار شوی دی، خو د خپل نفس د حسد او بدنیتی د وجنه دا غواړي. د دې په جواب کې تاسو ترغه پورې د مافه او د چشم پوشانه کار واخلي. دلته تاسو ګوري د حسد کولو والا سره د معاملې کولو څنګه خه طریقه خول شوی ده. یو حسد کولو والا تاسو ته نقصان د رسول غواړي او تاسو په جواب کې څه کوي؟ فعفو وصفحو، ځان په ناغرضه کوي، معافي ورکوي، ځان ته یو طرف ته کوي، هغه ته واپس مراتاويږي چې ورسره ونخلي تر دې پورې چې الله تعالی په خپل فیصله وکړي، یعنی چې د دین پس سبل حکم راشي. یقین لرئ چې الله په هر څه باندې قدرت لري. مونږ قائموي او زکات ورکوي، یعنی په ځای د دې چې تاسو حسد کولو والا ته جواب ورکړي یا دغه په خبرو پریشان شي یا دغه د چلول هیلونه تکلیف محسوس کوي، تاسو څه کوي؟ مونږ قائم کوي، صدقه او خیرات کوي. دا د علاج د خلکو د طرف نه راتلو والا زیاتیانو له جواب چې یو مسلمان ورکول شي. تاسو چې د آخرت لپاره کوم نیکی ځان له مخکې لګي هغه به د الله سره بیا مومي، یعنی تاسو دا نیک عمل او خوري بځای کیږي نه. تاسو چې څه کوي هغه د الله په نظر کې دي. دوی وایي چې هیڅوک به جنت ته نه ځي چې ترڅو هغه يهوديان نه وي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسائی نه وي. دا د دوی ارزوګان دي. الله تعالی خو دوی ټول مسلمانان پیدا کړي وو، خو دوی په بلو ډلو کې تقسیم شو. دوی ځان له د ډلو په خیالونه کې خودل، چا ځان ته يهودي ویل او چا عیسائی، او دوی چې اصل کې څه وو یا دوی چې څه جوړ کړی شوی وو هغه هیر کړ. هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا، هغه تاسو نوم مسلمان اخده دین اول هم او په دې دین کې هم. خو دوی خپل مسلمانی هیر کړه او يهودیت او عیسایت کې ډوب شو. او بیا د دوی څخه خیالو چې کڅوک د دوی په ډله کې نه وي نو جنت ته نشي تللی. وی فرمایل دا د دوی د زړه خبرې دي، د دوی خیالونه دي، د دوی سوچونه دي. دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي. کچره تاسو په خپل داوا کې رښتینی یې، تاسو نه ګوري موږ مسلمانان هم دغه حال کې یو. د مختلف ډلو خلک څه سوچ لري دا چې جنت صرف زموږ ډله لپاره ده، نور څوک تل نشي تللی. نو فرمایي چې دا چرته لیکل دي قرآن کې، سنت کې او حدیث کې چې د فلانی نوم فرقه یا فلانی نوم سره چې د چا تعلق وي بس هغه به جنت ته ځي. دا قسم هیڅ تعلیم زموږ دین کې نشته. نبی صلی الله علیه وسلم کومه فرقه وا، د صحابه کرام کومه ډله وا، کومه فرقه وا، یو هم نه، هغه ټول مسلمانان وو. پاسل کې نه تاسو خاص خلک یې او نه بل څوک. حق دا دی چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اوسپارلو، بل من اسلم وجهه لله، یعنی چې ټول ځان، سوچ، روح او جسم د الله تعالی شي. وهو محسن، او هغه محسن وي، انسانانو سره معاملاتو کې د نیکه او احسان رویه اختیارولو والا وي. فله اجره عند ربه، دغه اجر دغه رب سره محفوظ دی. ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، او ته به هیڅ ير نه وي او نه به ورته غم رسی. دا آیت په دې ډومبنه سپاره کې په دریم ځل راغلو چې کم کس پرشیا باندې په دین عمل کوي هغه به د یری او غم له پنجات کشي. کومګ نن سیری او غم کې انخته یو، نیات ساتي چې خپل ځان ته وګوري چې موږ د دین څخه خبر نه لري شوی خو نه یو،
او علاج لپاره خپل خطاونه او غلطیان معلومول، استغفار او خپل اصلاح ته توجه کول پکار دي. یره غم دوه بلل شي، خو مونږه که مصنوعي طریقو سره د دوی د لری کولو کوشش کوو او د الله تعالی اطاعت نه کوو او چې ترسو دا فارمولا نه استعمالو کما چې من اسلم وجهه لله وهو محسن، نو تر هغه پورې د غم او د یری نه نجات نشمونته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، د دوی نور د فرقه بازه خبره. يهود وای چې نصارا هیڅ باندې نه دي، یعنی دوی په یو بل باندې گزارونه کوي، یو بل باندې اعتراض کوي، د یو بل خلاف لګیاوي. يهوديان خپل ځان په هغه غړي او عیسایانو ته بدردوي، او بیا بل طرف ته وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او نصارا وای چې يهود هیڅ باندې نه دي. ويتلون الكتاب، او دوی ټول کتاب وای. نو دین سم معلومیږي چې بعض وخت کتاب لستو باوجود هم خلک د فرقه بازه په نخښه کې راشي. تاسو به کتلی وي چې کله داسې فرقو والا ته ویل شي چې داسې صحیح نه دي، نو هغه وای چې هغه هم عالمان دي، کتاب لولي. نو ضروری نه ده چې د کتاب په لستو باندې دا فرقه بازانه ختم شي. تر څو چې کتاب د دې اصل روح سره اونلستې شي، تر څو چې انسان خپل ځان الله تعالی ته اونسپاري، خپل هر یو کار د الله تعالی لپاره دغه د خاطر نه کوي، او تر څو چې انسان نور انسانانو سره د احسان په لار باندې نزي، نو د ډلو او فرقو جوړېدو نه خلاصېدي نشي. يهودو اصل کې نبيانو او زبرګانو سره ځان تړلو باندې د حق معیار جوړ کړي وو چې مونږ دوی منو او خپل ځان او خپل قوم په حق غړلو. دوی نور قومونو ته دروغجن ویلي، هغه ته ځکه غلط ویل چې هغه د دې زبرګان نه منل. نن زمونږ هم دغه حال دی چې د الله تعالی او دغه د رسول په ځای نور لوی خلک زیات اهم شوي دي. مونږ ټول په دې خو پوهیږو چې هر زمانه کې نیک خلک راغلي دي، الله تعالی طرف ته دوی نور خلکو ته دراتلو پیغام ورکړي دي، او دوی بیا دنیا نه واپس تللی هم دي. څوک دلته همیشه د پاره نه پاتې کیږي، اصل نوم هم د الله تعالی باقی دی. نو دې لپاره د انسانانو په قدمونو باندې تلو په ځای او دوی پسې پسې روانېدو په ځای بس د هغوی نیکی په وجه هغوی سره مینه او عزت کول کافی دي. باقی رجوع، تعلق ساتل او تعلق جوړول الله تعالی او دغه رسول سره دي. کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، او دا قسم داوي هغه خلک هم کوي چې د هغوی سره د کتاب علم نشته. فالله يحكم بينهم، یعنی دا خبرې صرف د يهودو او د نصارا نه دي، دا څه داوي د هغه خلکو هم دي چا سره چې د کتاب علم نشته، یعنی کتاب لستو والا او انپړ دواړه په دې مشکلاتو کې دي. ځکه چې یو بل نه خلاف کار کول او فرقې او ډلو کې تقسیمېدل هر دور کې انسانیت لپاره د مصیبت جوړولو باعث شوی دي. دا په کومو اختلافاتو کې چې دوی اخته دي، د دې فیصله به الله د قیامت په ورځ کوي. او د هغه سړي نه به زیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولو نه خلک منې کوي او د هغې په ورانولو پسې لګېدلي وي. داسې خلک د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي، او که چېرې هلته لاړ هم شي نو چې یره ورسره وي. او تاسو به کتلی وي چې بعضې وخت فرقه بازي د جوماتونو د ویرانه وجه شي. نو داسې د دین په نوم د دین نه خلک زغلول هم دین سره ټولو کې لویه دښمني ده، او دا هم هغه وخت کېږي چې دین په ظاهره باندې خو وي خو روح پکې نه وي. د دوی لپاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب، یعنی چې څوک د خدای کور د خپل ناپوهۍ د لاسه ویران کی. ولله المشرق والمغرب، مشرق او مغرب ټول د الله دي. کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوي نو هغه طرف ته د الله مخ دی. الله ډېر فراخي والا دی او په هر څه پوهیږي. یعنی اصل دا نه دی چې خاص ډایرکشن بند خپل کی، لار خول والا نه خي، خود سہولت او د اسانه د پاره وي. مثال په تور موږ چې کعبه ته مخ کو نو عبادت د کعبه نه کو، د الله تعالی کو. د روح باندې عبادت کول یو علامتي طرز باندې د مسلمانانو یو والی خي چې ټول مسلمانان یو دي او د ټولو یو مقصد او یو سوچ دی، ټول هم یو ذات مني. دا خو د اتحاد او یووالي لپاره ده، خو خلکو د لار خولو چې کومې طریقې دي هم هغه نه د فساد جوړه جوړ کړه. د دوی وینا ده چې الله ځان له زوی جوړ کړی دی. الله پاک دې د دې خبرونه. اصل حقیقت دا دی چې پزماکه او اسمانونو کې چې سدي هغه ټول د الله دي، ټول دغه فرمان منلو والا دي. هغه د اسمانونو او د زمکه پیدا کول والا دی. د کومې خبرې چې هغه فیصله کوي نو هغه د لپاره بس هم دا حکم کوي چې شا او غشي. وقال الذين لا يعلمون، ناپوه خلک وي لولا يكلمنا الله، الله تعالی موږ سره خبرې ولې نه کوي، او تاتینا آیا یا موږ له سنخ ولې نه راځي، یعنی پیغمبرانو له صرف ولې دا هر څه راځي. دا څه خبرې به د دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکې رسنو گمراهانو سوچ او فکر یو شان دی. یعنی بعض خلک حق نه منلو لپاره څه بهانه ګوري چې دا هدایتونه موږ ته په خپل ولې نه دی راغلي. نو فرمای چې دینه سفر پریوزي. اصل خبره خدا ده چې حق دی د حق په شان او پیژندل شي. دا څه خو ضروری نه ده چې حق دی یا موږ سره وي یا د زموږ په لاس کې وي. د یقین والو لپاره خو موږ نه صفه صفه بیان کړی دي. د دین لوی نه خبر بل سوي چې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. موږ ته د حق علم سره زیر ورکول والا او خبردارولو والا اولېګلې. اوس کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړل دي، دا وینه طرف نه ته ذمہوار نه او نه بستانه د هغه په باره کې تپوس کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهوديان او عیسایان به ستانه ترغه پوری راضي نشي تر څو چې ته د هغه په طریقه روان نشي. اونن وګوري چې دا خبره په ښکاره باندې ویل کیږي چې یورپ کې اوسېدو والو مسلمانان دي د یورپ او د مغرب تهذیب اختیار کی.
د هغوی قدرونه دی پیژني او د ډیرو ملکونو کې د اوسېدو شرط دا دی چې یو کس لدی د هغوی ژبه ښه په روانه ورزي او د هغوی تهذیب او د ژوند طریقه اختیارولو صلاحیت پکې وي او مسلمانان دي چې د دنیا لپاره د هر څه کولو ته تیار دي. صفا ورته وایا چې لار خو بس هغه ده کوم چې الله خوله ده. کم علم چې تا ته راغلی دی کچره تا د هغې نه رسټو د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو ستا دپاره هیڅ یو ملګری یا مددګار داسې نشته چې تا د الله نه بچ کړي. کوم خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغوی هغه څه وایي لکه څنګه چې د هغې د وینا حق دی. هغوی په دې قرآن باندې د زړه نه ایمان وروړي. اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. او چا چې د دې سره د کفر طریقه اختیار کړه هغوی په اصل کې نقصان مونږ والا دي. کتاب باندې ایمان وروړل تاسو نه د څه تقاضا کوي څه درنه غواړي چې د دې حق ادا کړی شي. حق ادا کولو کې څه شامل دي؟ ښه خیال او توجه سره د ولستې شي او څنګه چې د جنت ذکر راشي نو د جنت سوال دی وکي او چې د جهنم ذکر راشي نو د هغې نه د پناه غواړي. حلال ته حلال او حرام ته حرام ویل شي. دې کې د تحریف نه کوي او پوره دی نور ته ورسول شي. هیڅ خبره او حکم د پټ نه کړی شي. د دې محکمه خبره باندې دی عمل وکړي شي او متشابهات او د شک خبرو نه دی ځان ساتل شي. چې په کومه خبره پوي نشي نو د هغې د تپوسو کی او تسلی دی وکړي شي. د قرآن پاک هر یوې خبره باندې د عمل وکړي شي پابندۍ سره. خو نن چې موږ مسلمانان په دې پوهیږو نه نو د پابندۍ سره عمل وسنګ کو حق وسنګ ادا کو بیا د قرآن باندې د ایمان لرلو دا وسنګ داوه ده. تاسو ګوري چې لس رکو پورې په یو مخ بنی اسرائیل ته خطاب شوی دی دوی پوي کړی شو او بیا خلاصه بیان کړی شو. یو ځل بیا دوی ته خطاب وکړو او پوي کړی شو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړی وو او بل دا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو له فضیلت درکړی وو او د هغه ورځې نه ویریږئ چې څوک به د هیڅ چا په کار نه راځي نه به د چا نه فدیه قبلې دی شي نه به سفارش چاته فایده ورکړي نه به مجرمانو ته سمدد ورسېدي شي. نو د اصلاح لپاره هم دا نکتې دي چې تر څو یو انسان کې د ذمہواری احساس پیدا نشي تر هغه د الله تعالی په صحیح معنی کې بندګي نه کوي. د بنی اسرائیل د اصلاح لپاره څه خول شي د څه سبق ورکول شي د څه احساس ورته ورکړي چې د آخرت فکر وکړي. تاسو ګورئ امامت یو قوم نه واغښتو او یو انسان ته ورکړو ولی ځکه چې کچره یو کس هم د الله تعالی د منلو پوره حق ادا کی د وفادارۍ حق ادا کی نو دا په ټول قوم باندې دروند وي. او که د انسانانو لوی ډلې او ګڼو خلکو د الله تعالی خبره اونې منله نو الله تعالی د دې هیڅ پروا نه کوي که دنیا د پاره د دوی هر څومره لوی نوم وي. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن یاد کړئ کله چې ابراهيم عليه السلام خپل رب په څو خبرو کې آزمایلو او هغه په هغې ټولو کې پوره وختلو په ټولو آزمایښتونو کې کامیاب شو. د دې تفصیل په قرآن پاک کې مخکې راځي. نو الله ورته وویل زه تا د ټولو خلکو لپاره پیشوا جوړم. ابراهيم عليه السلام عرض وکړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده؟ الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري. یعنی چې ته خو مې نورو کې خوښ کړې خو نور په دې بنیاد نه اخلم چې هغه ستا اولاد دی تر څو پورې چې هغوی د ظلم لار پرېنږدي. او یاد کړئ چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دی او خلکو ته دا حکم ورکړی وو چې ابراهيم عليه السلام په کوم ځای کې عبادت لپاره ودرېږي دا هغه ځای نه مستقل د مونږ ځای جوړ کړي. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اوس وګورئ چې څوک د الله تعالی د پاره ځان وقف کی وفادار وي الله تعالی دغه کوششونه نه ضایع کوي. د ابراهيم عليه السلام د قدمونو نه خو سره الله تعالی موږ ته د طواف نفل ادا کولو لوي او ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام تم دا تاکید کړی وو چې زما دا کور د طواف کولو والو اعتکاف کولو والو او د رکوع او سجدي کولو والو د پاره پاک ساتي. او دا یاد کړئ چې ابراهيم عليه السلام دعا وکړه ای زما رب د دې خار نه د امن خار جوړ کا او د دې په اوسېدو والو کې چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر قسم میوه ورکا. په جواب کې ورته د غرب او فرمایل او چې څوک نه مني هغه به هم د دنیا د ژوند د یو څو ورځې سامان ورکوم خو اخر به د جهنم عذاب ته راکاږم او هغه د ټولو نه خراب ځای دی. او یاد کړئ کله چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام د دې کور دیوالونه اوچتول نو دعا به کوله ای زمونږ رب زمونږ د طرف نه دا خدمت قبول کا ته د هر چا خبره اوریدو والا او په هر څه پوهیدو والا ای رب مونږ دواړه خپل مسلمانان یعنی حکم منلو والا جوړ کا زمونږ د نسل نه یو داسې قوم راوچت کا چې ستا حکم منلو والا مسلمانان وي. مونږ ته د خپل عبادت طریقې اوخایا زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کا ته ډیر معاف کولو والا رحم کولو والا د الله تعالی کور جوړي د الله تعالی نه دعا غواړي او دعاګانو کې خپل ځان لپاره خو بخانه او رحمت غواړي خو نور خلکو له هم د هدایت دعاګانې غواړي او دا دعا غواړي چې یو داسې امت پیدا کا چې د ټول انسانيت لپاره د هدایت یعنی د نیغ لارې خولو کار کوي. او اے رب په دې خلکو کې د دې خپل قوم نه یو داسې رسول روچت کا چې هغه تاسو ته آیتونه ووري هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او د هغه ژوند پاک او صفا کی ته غالب او د حکمت والای. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. اوسوک دی چې د ابراهيم عليه السلام د طریقې نه نفرت وکي چا چې خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړی وي داغه نه بغیر بل څوک د حرکت کولی شي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دین طرف ته خلک راغختل هغه د ابراهيم عليه السلام دین وو هغه دین چې يهود او نصارا هم ورته خپل دین ویل
خو بیا هغه مخالفت ولې کولو؟ ځکه چې يهودو دین صرف یو د قوم فخر علامت جوړ کړي وو. د تاسو صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت نه د دوی په دې فخر باندې گزار لګیدو. ځکه يهود د تاسو صلی الله علیه وسلم دشمنان شو. حقیقت دا دی چې کم خلک هم داسې نفسیات لري او صرف د خپل کور مشران غړي، هغه هیڅ چره د انسانیت لپاره فائدمن نه وي. د لپاره بیا الله تعالی سوي چې دا خو د ابراهیم علیه السلام طریقه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم هغه ده چې کوم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا تاسو د رسول الله خبره ولې نه منئ؟ که تاسو د دې مخ اړوي نو مخ به صرف هغه کس اړي چې څوک اصل کې خپل ځان په کمکلتوب او جهالت کې واچي. دین علاوه داسې کار داسې حرکت نور څوک کولی شي؟ ابراهیم علیه السلام خو هغه سړی دی چې موږ په دنیا کې د خپل کار لپاره خوښ کړی وو. ولې خوښ کړو؟ ځکه چې هر ګران کار کې هغه ثابت قدم ولاړ وو، خپل دین یې خرڅ نکړو، ایمان یې خرڅ نکړو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. دا د ابراهیم علیه السلام خبره چې کله دا غرب هغه ته وویل اسلم شه، خپل ځان ماته حواله کا، نو ابراهیم علیه السلام وویل ما خپل ځان د ټول کائنات رب ته حواله کړو. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقې باندې د تلو هدایت کړي وو او هم د دې وصیت یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړي وو. هغه ورته ویلي و چې زما بچو الله تاسو لپاره دا دین خوښ کړی دی. نو لکه دین څه دی؟ اسلام. او موږ ټول له څه جوړېدل دي؟ مسلمان. او مسلم څوک وي؟ څوک چې خپل سوچ، خپل خواهشونه، خپل مال، خپل جذبه، خپل ژوند، خپل هر څه د خپل رب په نوم کې چې دا هر څه به الته لګوم چیرته چې زما رب خوښي. د الله منلو والا خپل بچو ته څه وصیت وکړو چې ګوري بچو تر مرګ پورې مسلم اوسئ. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وي چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصتېدو، هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تپوس وکړو چې بچو زمانه رسوبه تاسو د چا بندګي کوئ؟ هغه ټول په جواب کې وویل چې موږ به د هغه یو خدای بندګي کوو کوم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام خدای وو او موږ خاص همدغه مسلمانان یو. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه څه خلک وو چې تیر شو، څه چې هغه ګټلې دي هغه د هغه لپاره دي او څه چې تاسو ګټئ هغه به تاسو لپاره وي. تاسو نه به دا تاسو نه کیږي چې هغه سکول. دینه موږ ته دا سبق ملاويږي چې موږ د ډومبنو خلکو اعمال نه تلو، دې کې د بحثونه نه کوو، دوی د خپل مخالفتونو ذریعہ نه جوړو بلکې د خپل عمل فکر دی وکړو. يهوديان وایي چې يهوديان شي نو صحیح لار به بیا مومي، عیسایان وایي چې عیسایان شي نو هدایت به درته نصیب شي. دوی ته وایي چې نه، ولی ځکه چې هدایت یو خاص ډلې سره نه دی. يهودیت د خپل موجوده نظریاتو سره درېمه یا څلورمه صدي قبل مسیح کې راغلو او عیسایت د حضرت عیسی علیه السلام د وفات نه پس پیدا شو. نو هغه دینونه چې د پیغمبرانو نه 100 کال پس را جوړ کړي شو هغه اصل دین خو نشي کېدی. که څوک اصل دین معلومول غواړي نو لازم ده چې د پیغمبر وروړل کتاب او دغه خېل شوی خبرې دی ونیسي. څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو زه تاسو ته دوه سيزونه پرېږدم، کدا مضبوط ونیسي نو چیرې بم گمراه نشي، د الله کتاب او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سنت. دوی ته وایي چې نه، هر څه پرېږدي. یو د ابراهیم علیه السلام طریقه او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه وو. قولو وایي چا ته ویل کېږي؟ مونږ ټول ته مسلمانانو ته وایي څه آمنا بالله، مونږه ایمان وروړو دي په الله باندې او په هغه هدایت باندې چې مونږ ته نازل شوی دی او چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ته نازل شوی وو او چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او نور ټول پیغمبرانو ته د خپل رب طرفنه ورکړی شوی وو. موږ د هغه په منځ کې هیڅ فرق نه کوو او موږ د الله مسلمانان یو. نو کچې دوی ایمان وروړو لکه څنګه چې تاسو ایمان وروړل دي، یعنی صحابه کرام په شان دي، نو په هدایت باندې دي. او کچې د دینه مخ واړولو نو صفه خبره ده چې هغه په ضد کې پراته دي. نو اطمینان لري چې د هغه په مقابله کې الله تاسو د حمایت لپاره کافی دی. هغه هر څه اوري او په هر څه پوي دی. صبغت الله، د الله پاک رنگ اختیار کړي، نه چې د يهودیت رنگ وي او نه د عیسایت رنگ وي. ځکه چې څوک عیسای جوړول لپاره هغه بیپټایز کړي شي، ماشومان رنگ کې ډوبي او د الله رنگ سي چې انسان ته کتو سره بنده ته خپل رب را یاد شي چې دا د الله بنده دی. داغه د رنگ نه ببل خرنګ د چاوي او موږ داغه بندگی کولو والایو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایي چې آیا تاسو د خدای په باره کې زموږ سره جګړه کوي، حالکه هغه زموږ هم رب دی او تاسو هم رب دی. زموږ عملونه زموږ لپاره دي او تاسو عملونه تاسو لپاره دي او موږ الله لپاره خپل بندگی خالصه کړې ده. یا تاسو دا وایي چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ټول يهوديان یا عیسایان وو؟ ورته وایا چې تاسو زیات علم لري کله د هغه سړی نه به بل زیات ظالم څوک وي چې داغه په ذمہ د الله د طرف نه یو گواهی وي او دې هغه پټه کی تاسو د کارونو نه الله سره خبره خو نه ده. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. هغه څه خلک وو چې تیر شو، دا غوي ګټه دا غوي د پاره وا او تاسو ګټه تاسو د پاره ده. تاسو نه به د هغه د عملونو په باره کې تاسو نه کیږي. نو هر چا خپل عمل باره کې فکر کول پکار دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.